دوستانو دا جبه کې چې ما ووینئ لایف ووینئ راسئ یو ګړی هغه د زړه خواره سره وکړو هغه ما نن وعده کړې وه کول مې کړی و چې ما به زه به نن لایف راځمه د خیره پر دغه یو دوو موضوعاتو به بحث کوم نو که دوستان راله مهربانه بیا د خیره مجلس سره وکړو دوستانو افغانستان چې دی ډېر تاریخي مملکت دی ډېر تاریخي ویاړونه لري او ډېر دښمنان هم لري دا چې موږ ترقي نه ده کړې زموږ د پسماندګۍ یوازینی علت دغه دی چې موږ ډېر دښمنان لرو او بهترین دښمنان لرو چې هغه ډېر قوي دي کله چې معاصر تاریخ شروع شوی دی افغانستان یې ارامه ورځ نه ده لیدلې د خپلو دښمنانو څخه دښمنان مو تاسې پېژنئ ډېر ټول واضح دي ضرورت مې نه فکر کوم چې دلته تاسې ته تشریح کړم ولې ټول معلومداره دي دوستانو د پښتنو په باره کې ما غوښتل چې زه تاسې ته یو څه ووایم چې پښتانه څوک دي د کومه نسله دي د کومه ځای راغلي دي او واقعیت څه شي دي په دې مورد کې دوستانو ډېر خلک په افغانستان کې دا پښتانه بالخصوص وایي چې څوک وایي دا د یهودا اولاد ده څوک وایي د بني اسرائیلو ده څوک وایي د بني اسرائیلو یو ورکه پښه ده چې هغه یهودا ته د اشاره کوي چې د یعقوب علیه السلام یو زوی و چې دا د هغه د نسله څخه دي دلته پیدا شوي دي هلته راغلي دي او ډېر خلک بیا نور دلایل وایي نور دلایل وایي زما څېړنه او زما مطالعه چې شوې ده زه به هغه خپله درته تشریح کړم دوستانو اول خو موږ د افغانستان د تاریخ یا دغه د پښتنو د ټاټوبي چې دا موږ پر پراته یې لر و بر ټول موږ وایو چې زموږ 15,000 کلن تاریخ لرو په دې کې هېڅ شک نشته که تاسې دا د کندهار د منډګک غونډۍ وګورئ هلته د 15,000 کلونو تاریخ هلته پیدا شوی دلته تمدن و دلته خلکو کار کوي دلته خلکو ژوند کوي په دې کې هېڅ شک نشته خو دا زه فکر کوم چې دا زموږ د پښتنو په باره کې بیا کله زه دغه کوم دا خلک چې وایي هغه پښتانه چې موږ دلته پخوا اوسېدلو یا پخوا ژوند کوي د هغوی نمونه ما خپله نه ده لیدلې چې مستند سي یا خلک پر هغه باندې یو حساب وکړي دوی وایي هغه ځینې خطونه ښکاره کوي ځینې هغه د پښتو تاریخي زاړه نومونه دغه کوي زه فکر کوم چې هغه دغه نومونه دي چې د زموږ د ستر نیکه یا د مشر نیکه قیس عبدالرشید څخه راشروع شوي دي چې دا د پښتنو پلار دی خلک وایي چې خالد بن ولید هم پښتون و نور هم وایه څنګه وایه نه وایه خو هغه پښتانه چې اوس موږ یادوو یا در دغه در مخه وده د 1500 کاله څه کم زیاتو کم د هغوی یو نمونه دلته په دغه زموږ په منطقه کې په سیمه کې چا نه دی وړاندې کړی چې دغه د هغو د نسل څخه دي اوس خو چې موږ دا نسل ټوله مطالعه کوو د قیس عبدالرشید څخه راشروع شوی دی چې د قیس عبدالرشید 4 زامنو بیا هغه پسې دا د نسل یې دغه کړی دی چې پښتانه دلته اوسېږي ګر چې پښتانه په دغه اوسني جغرافیه کې چې موږ یو د موږ چې لر و بر ورته وایي هغه اشغالي افغانستان او د آزاد افغانستان سره یو کوو چې دا موږ تخمینا 120 میلیونه پښتانه یادوو په همدغه اندازه زموږ پښتانه په هندوستان کې اوسېږي چې اکثره یې پښتو ژبه مرکه کړې ده یعنې پښتانه تر 200 میلیونه هم ډېر دي دونې غټ قوم په یوه جغرافیه کې داسې نه دی دغه لکه دلته چې تقریبا په دغه جغرافیه کې دی که تاسې وګورئ 200 میلیونه یو قوم د نړۍ په هېڅ ځای کې داسې نشته چې هغه دغونې ډېر قوم پر یوه ځای پر یوه ساحه باندې دوستانو د پښتانه د تاریخ په رڼا کې یو کتاب دی چې هغه کله پر د پښتنو بحث کړی چې پښتانه څوک دي نو هغه چې کله د پښتانه تعریفوي یا د پښتانه وایي هغه په ډېر دغه سره یعنې په ډېرو دلایلو فکر کوي چې بس وایي چې پښتانه نو د یهودو د یهودا اولاده ده د بني اسرائیلو څخه څوک دي خو
خو همدغه کتاب بیا بیرته په 15 ورځې کې شوی ته فکر کوي د دې مستند دلیلونه ویني ته فکر کوي چې دا بالکل اشتیا دي خو بیرته په دغسې مستندو دلایلو د پښتنو دغه د یهودو د اولادیه یا د یهودا د اولادیه د بني اسرائیل څخه د پښتنو دغه بیرته رد کړی دی چې دا د هغه نه دي نه د یهودا اولاده ده نه په هغه پورې تړلي دي تاسو پوهېږئ چې پښتانه اریایي قوم دی اریایي قوم په دغه جغرافیه کې موږ تاسې ژوند کوو تقریبا شاوخوا زموږ تاسې پر د شاوخوا باندې په سلهاوو میلیونه دي چې پښتون هم د هغې جملې څخه یو دی چې دغه اریایي قومو پورې اړه لري که بیا موږ فکر وکړو چې دا ژبې د اریایي قومو وګورو یعنې په سلهاوو ژبې اریایي قومونه وایي دا ژبه هم داسې شی دی چې فهم او تفهیم لپاره هغه وخت هغه اولیا انسانانو خپل په مابینځ کې ژبه جوړه کړې ده کرار بیا ترقي کړې ده چې ورځ تر قیامته چې دغه قوم یي هغه ژبه به ترقي کوي په هغې کې به نور هم ترقي راسي هغه لغاتونه بیا ډېرېږي جملې بیا ډېرېږي پښتو هم د هغه څخه ده چې په هغه سطح کې ترقي نه ده کړې لکه عربي او فارسي او نور او خو بیا هم په د اوس اخرني وختو کې چې نه کوي دا په اصطلاح انټرنیټي زمانه سول نو پښتو ښه دغه وکړي ترقي وکړي یعنې پښتو یو څه نورې جملې پر د خپله دغه باندې ور اضافه کړې نو اوس شکر دی پښتانه سوادار سوي دي تعلیم یافته سوي دي شاید پښتو نور هم که دغسې حالت پاتې په راتلونکې یوه پیړۍ کې به پښتو ډېره ترقي وکړي د نورو نړۍ د ژبو سره به سیاله شي نو پښتانه چې دا کم تاریخ شمایات کې د پښتانه د تاریخ په رڼا کې دوی د پښتانه د اریایي نژاد یو حصه بولي چې هغه د بني اسرائیلو یا د یهودا اولاده هغه په کلکه ردوي یعنې بیرته ردوي په ډېرو دلایلو یې بیرته پښتانه په دوی کې حسابول دي بیا یې بیرته ځینې ایسته کړي دي دوستانو ګران مهربان صاحب پښتانه د تخمین د اټکل لرو لکه څنګه چې اوس موږ په دغه لرو بر کې اوسېږو د غونې په هندوستان کې دي تر 200 میلیونه نفوس په اسیا کې زیات دی د هندوستان د پښتنو او د اوسني چې د پاکستان او د افغانستان په خاوره کې دي دوستانو دغه چې مطالعه کوي تاریخ مطالعه کوي به د تاریخو کې د اریایي قومانو تر ټولو زوړ قوم چې د هغه څخه ډېر پرګنې په وجود راغلي دي یبتلیان ښودلي دي یبتلیان چې پښتانه هم د دغه یبتلیانو د اولادیت څخه بللي دي ګرچې یبتلیان خپله د یبتلیانو په نامه قوم اوس ډېر کم دی شاید زه خپله معلومات نه لرم د بدخشان خواته به وي ولې هلته یو ولسوالي هم د یبتل په نامه یادېږي نو دغه یبتلیان په د اریایانو کې ټولو زوړ قوم دی چې پښتانه هم د دوی څخه څوک پیدا سوی دی بیا نو هغه دی چې هغه ژبه یې په وجود راوړې ده او د پښتانه سوي چې د هغه د نسل څخه دي خو اصلي هغه غټ پلار یې چې اوس د تاریخونو پر هغه باندې اتفاق کړی دی یبتلیان دي یبتلیان څخه ډېر د پښتنو د اریایانو نور نسلونو په وجود راغلي دي دوستانو دا زموږ خلک چې کله کله د پښتنو خبره کوي یا د پښتنو تعداد ښیي یا د پښتنو هغه زړه جغرافیه یادوي چې پښتانه څوک دي چیرې اوسېږي کم دي موږ د هغه څخه نه ده لیدلې که دوستانو لیدلی کېدای شي چې د هغو یو تخم راوښیي چې دغه دی په دغه جغرافیه کې هغه پښتانه چې د قیس عبدالرشید تر مخه وه د قیس عبدالرشید خو دا 1500 کاله یعنې 15 پیړۍ نه دي پوره تر هغه څه کمې دي دغه اوسني پښتانه چې موږ پېژنو دا چې ما درته تعریف کړل چې په دغه سیمه کې اوسېږي دا ټول د قیس اولادې څخه دي یعنې د قیس اولادې هغه ته چې پښتانه خلک یادوي چې پښتانه زرهاوو کالو مخکې دلته وه یا وجود درلود زه خپله په هغو نه یم خبر که نور دوستان یې دلته دې اوس په کومنټ کې ولیکي چې د هغو نمونه دغه ده په دغه ځای کې ژوند کوي زما په فکر ځینې خبرې چې ما نورې اورېدلې دي یا مې مطالعه کړي دي هغه پښتانه چې پخوا خلکو یادول و به صحیح ده و به خو هغو به شاید خپل ځان ورکړي یا بیا خپله ژبه ورکړي نو هغه په دا خاطر به په نورو قومو ګډ سوي بیا به نو وجود نه لري زه خپله څوک نه پېژنم د پښتون په نامه د قیس عبدالرشید د اولادې وه اخواته دا چې خلک د زرهاوو کاله نوره دعوه کوي چې زرهاوو کاله نور پښتانه هلته وجود وه یا هلته ژوند کوي د هغو په باره کې هر څوک نور معلومات لري کولی شي چې دلته یو نمونه یې پېښ کړي چې دغه هغه خلک چې اوس هم پښتو ژبه وایي د قیس عبدالرشید اولاده نه ده یا د هغه تر مخه وه
په دغه سیمه کې په دغه جغرافیه کې اوسېږي. نو دوستانو دغه یو لنډ مختصر معلومات و چې زما په غالب ګمان پښتانه د اریایانو د یو پخواني پلار چې ابتل و د ابتل د اولادې څخه دي. بیا نو دغه یو ځای پښتون سوی دی، دغه د پښتون په نامه یې سوی دی. بیا نو پښتانه د هغه اولاده ده چې په دغه سیمو جغرافیه کې موږ تاسې اوس ژوند کوو. شاید ما معلومات په سم یا به ناسم یا به نیمګړي هغه نه بیا دوستان په پوهېږي. کېدای شي چې هغه په خپلو کومنټو یا په خپلو تبصرو کې بیا د هغه دپاره دلایل هم ولیکي یا هغه پښتانه په ګوته کې چې دغه د هغه پښتانه چې نه پېژني دغه په دغه ځای کې اوسېږي دغه پښتو هم ژبه ده. ولې دغه چې دی د انسان پېژندګلوي دوستانو په ژبه کېږي. زموږ ژبه پښتو ده نو موږ ته پښتانه ویل کېږي. دا ما درته ویل چې هغه ابتلیان چې دي هغه شاید هغه بله ژبه وي، خو د ابتل څخه چې وخت د اولادونه پیدا سوي دي، یو یې د پښتون په نامه سوی دی، شاید بل یې د ازبک په نامه سوی، بل یې په بل نامه سوی. هغه اولادونو د دغه په وجود راوړي. موږ په د خپله ژبه پښتانه بلل سوي دي. زموږ ژبې ته د پښتو نوم ورکول سوی دی. نو بیا ویونکي ته پښتانه ویل کېږي. هغه خلک چې پښتو وایي په دغه ژبه د زموږ ستاسې پښتو ژبه وایي، دا شاید د پښتو لهجې به ډېرې وي. پښتو لهجې شاید تر 10-15 زیاتې، خو د ټولو ویونکو ته پښتانه ویل کېږي په اتفاق ارا سره. دا خلک پښتانه دي چې دا ټول د قیس عبدالرشید اولاده ده. قیس عبدالرشید تعریف ته محتاج نه دی. هغه بیا ټولو ته معلوم ده چې د قیس عبدالرشید 4 زامن وو چې په هغه کې سربن و، بیټ نیکه و، غرغښت او کرلان قبایل. یو مختصره یادورونه به دوی ته هم وکړم چې داسې مختصره یادوري چې بیا دا وخت هغه بله زما بله دویمه موضوع چې د هغه ونه نیسي. نو د پښتنو په اولاد کې موږ چې تاسې کله د درانیان ورته وایو یا د دراني چې چیرته سربڼي ورته وایو، په سربڼي په اولادو کې چې مهم قومونه یې دي په هغه کې ځیرک او پنجپای دي. یعنې ډېره غټه چیچه کړی دي، دغه دوه ډېر کړی دي. نور بوم وي خو دغه دوه ډېر دي. دا د سربڼ په اولاده کې دي. او د بیټ نیکه په اولاده کې چې مهمه قبیله یې ده هغه غلجی دي چې د بیبي موتو د نسل څخه دی، د بیبي موتو د بطن څخه د شاه حسین غوري اولاد دی. خپله د غلجي پلار چې و د شاه حسین غوري و چې د غوره څخه یو شهزاده و راغلی و د بیټ نیکه په کور کې اوسېدی. نو بیا هغوی چې د بیبي موتو سره نکاح وکړل دغه غلجی یې په وجود راوړی. غلجی بیا خپله 4-5 زامن لري چې هغه نه بیا سلسله یې اوږده ده. تاسې ته معلومه ده، هغه دومره فکر کوم چې ویلو ته بې ضرورت نه ولې اکثر ته معلومه ده. که نه و معلوم بیا پر هغه باندې مې ورځ وغږېږو پر غلجو دغه باندې. او پاتې شو دغه د سربڼ په اولاده کې چې د درانۍ لقب وایي یا د دور لقب وایي، دا یو القاب دی یا دا یو لقب دی چې احمدشاه بابا د خپلې بهادرۍ په وجه یوازې خپلې پښې ته ورکړي. ګرچې دغه در مخه د ځیرکو پنجپای وروڼه او اولادونه یې دواړه په یوه نامه یادېدل. کله چې بیا احمدشاه بابا د خپل پښې ته د ځیرک اولادې ته د دور لقب ورکړي یا دور دران لقب یې ورکړي، نو بیا د هغه وروسته دغه درې پښې په دراني حاجي سولې او نور د پنجپای اولادونه پر خپل حال باندې پاتې سوله چې په هغه کې برګزی و، پپرزی و، الکوزی دي. هغه د پنجپای اولاد چې عجزی و، نورزی و، ساکزی و، ماکو و، خوګاڼی و، هغه د دران په دغه کې جمع کې نه راځي. دغه در مخه دوی ټولو په یوه نامه غږ کوي. کله چې د بابا لښکر مم تیارېدی پر هره خوا بتلی، اکثریت بیا دغه پنجپای و ځیرک و. بیا نو نورو سره ملګري کېدل، خو هغه اصلي دغه دوی تشکیلوي. هغه د پوج رهبري و، د پوج کمانده و، د اعتبار و دغه خلک یې دغه خلک و چې د هره پله به هرې خواته د پوج قابله وتله د بابا په مشري. نو دغه بیا غټ تعداد دوستانو پر دغه ځای به نور بس کو، نور به په دې کې نه غږېږو. که دا نورې پښې لا هم در یادې کړم. دا بلې پښه چې د غرغښت قبیله ده چې په دې کې مهم شاخ کاکړ دي. بیا نو مندو و، دانی و، بابی و، دا مرسرج، داوی و، خوندی و، مندوخیل دا مرسرج. خو مهمه پښه دغه ده چې ډېر چیچه کړی دی، کاکړ کړی دی. کاکړ په اول ورڅلېرو زامن راوړي دي، بیا نو په مقابل کې یو ورور دوه راوړي دي، یو یې راوړي دي، یو میراث سوی دی. نو بیا هغه ډېره دغه چې سوی ده، هغه ډېر چیچ کاکړ دلته کړی دی. نو دا د غرغښ قبیله خورشید جان هم وایي چې غرغښ قبیله ټوله کاکړ ځان ته منسوبه کړې ده. یعنې په دغه خورشید جان کې شته، که بیا څوک خورشید جان مطالعه کړي بیا دغه شی شاید پېښ شي.
دوستانو هغه بل پښتنو بل پلار چې ډېر مهم پلار دی چې اکثره اولاده یا په د سرحد کې وسیږي یا ډېر د ډیورنډ کرښې اخواته په اشغالي پاکستان کې وسیږي کرلان دی د کرلان په اولاده کې ډېر بهادر خلک چیر سوي دي ډېر غښتلي خلک چیر سوي دي چې بنګش مروت دا ډېر قبیلې دي شاید زه ګرده یاد نه کم دا بیا د کرلان په اولاده کې د پښتنو دغه څلور پلار دي د ټول قیس عبدالرشید زامن دي په دغه جغرافیه کې چې وسیږي دغه انسانان دي نور موږ ته نه دي معلوم خلک چې عداوت د زرهاو کالو د پښتنو کې چې 15000 کاله تر مخه پښتانه و 15000 کاله تر مخه و خو د هغوی نمونه په د جغرافیه کې نه ده پاتې موږ چې د پیژنو ټول دغه څلور نیکهګانو اولاد دي چې د دې مشر پلار قیس عبدالرشید یو صحابي چیر سوی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل ملاقات هم سوی دی مجلس هم سوی دی نو د دې موږ فکر کوو دغه 1400 کاله شاوخوا کې کېږي په هجري قمري حساب باندې دوستانو دغه کیسه پر دغه ځای بس کو دا بل بس چې زه لرم دا بس د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې په اړه دی چې دغه جغرافیه چې اوس افغانان ته پاته ده هغه زموږ چې مو د راټکه پر دعوه کوو هغه جغرافیه د افغانانو د لاسه پښتنو د لاسه وتلې ده پر دغه غواړم چې څه بحث وکړم چې دا چاره خوندي کړې ده څنګه خوندي سوې ده څنګه زموږ په لاس کې تر اوسه پاته ده دوستانو تاسو پوهیږئ چې احمدشاه بابا کله پر هندوستان باندې تاړاکونه وال هندوستان یې نیوی دغه وخت د مغولو هغه د ذوب شپې وې د کمزوري شپې وې یعنی د مغولو د امپراتوري د پای وختونه وه نو بیا هغه چې احمدشاه بابا وتوانېدی چې د مغولو امپراتوري ته په تمام معنا سقوط ورکړي یعنی هغه د دې جغرافیې څخه پر شا کې افغانستان خپل کړي یعنی د لوی افغانستان ټوله ونیسي تر ډیلي پورې ورسېږي حتی په شمال کې مرو او سمرقند او بخارا او په جنوب کې تر نشاپور پورې د جغرافیه احمدشاه بابا د خپل امپراتوري خپل کړي یعنی دغه امپراتوري دغه ځای ته وغځوي کله چې د احمدشاه بابا خپل 40 کلنه بچي ختمیږي یا د زوی د 10 کلنه ختمیږي دغه تقریبا دغه نیمه پیړۍ یا 15 کاله افغانانو پر دغه سیمه باندې ډېر ښه حکومت وکړي د تیمورشاه بچي هم ډېره د ویاړه ډکه بچي و ډېره ارامه بچي و د پلار میراث پاتې و نو په خپل دغه جغرافیه باندې حکومت دغه درلودی خو د تیمورشاه در مرګ وروسته د تیمورشاه زامن چې هغه بیخي په درځنو و د هر یوه د بچي خو خیال په سر کې و افغانستان دغه مرحلې ته ورسوي چې دغونې را کوچنی کړي لکه دا اوس چې دی نو بیا چې دوی کله دعوې کولې په مزار کې یو په هرات کې بل په کابل کې بل په پېښور کې بل په مروه کې خو د هغه نتیجه دا سوله چې د احمدشاه بابا د لمسیانو په وخت کې زموږ جغرافیه دغه سیمې ته راله د احمدشاه بابا د لمسیانو په اخره کې انګریزان د هند په جغرافیه کې راغلي وو خو هندوستان یې نیولی وو بیا نو دغه د پښتنو خاورو ته سترګې غړلې وې چې د پښتنو خاورو هم دوی لاندې کې په دغه وخت کې د انګریزانو امپراتوري دونې زور اخیستی و چې د لمر خاته څخه د لمر لوېده پورې د دوی امپراتوري غځېدلې وه هېچ چا یې مخه نه و نیولې هېچ چا د دوی مخ نه سوی نیولی خو یوازیني چې بیا د دوی سره مقاومت وکړي همدغه پښتانه وه چې په دغه جغرافیه کې د انګریزانو سره مقاومت وکړي انګریزان یې سقوط کړ نو انګریزان پر ځای د دې چې خپله وجنګېږي د دوی ډېر لښکر بیا د همدغه پښتنو او د نیپال د سیکانو څخه جوړ که تاسې د انګریزانو لښکر مطالعه کوئ رهبري خو د دوی په لاس کې وه لکه ما چې د احمدشاه بابا لښکر تعریف کوي چې رهبري د ځیرکو پنجپای په لاس کې وه او ورسره ولاړ ټول قومونه د انګریزانو هم په عین شکل وه یعنې د دوی د لښکر زیاته برخه دغه پښتانه وه چې دوی به اجر نیوله یا د نیپال سیکانو یا د هندوستان سیکانو د پنجاب سیکانو نو په دغه وخت کې د پنجاب د سیک د رنجنګ سنګ چې هغه ډېر جنګیالی سیک و انګریزانو هغه تقویه کوي انګریزانو پر د پښتنو پر خاوره باندې چې زموږ هغه اخري مرکز پېښور و دغه وخت امیر دوست محمد خان باچي ده چې هلته د ده ورور یار محمد خان والي دی او زموږ د ژمې پایتخت هم پېښور و انګریزانو حمله پر وکړه پېښور یې هم ونیوی د پښتنو د لاسه یې ونیوی
نو موږ په دغه اوسنی افغانستان کې دا اوس یو په دغه جغرافیه کې اوسېدل کله کله به حملې کېدلې خو هغه د احمدشاه بابا لمسیان شاه شجاع بیا راغلی و بیا حمله وکړه هغه ټول ته معلومه ده پر هغه ډېر بحث نه کوم شاید دغه ورک سي نو تر هغه وخته چې امیر عبدالرحمن خان راتلی انګریزانو افغانان پر قرار نه پرېښول یعنې کوشش کوي چې په داخل کې نور شورشونه ورته وپاروي دغه اوسنۍ جغرافیه چې د افغانانو پاتې ده دا هم د دوی د لاس څخه وباسي مننه څرګند صاحب مننه ژوندی اوسه نو دوی به کوشش کوي چې دا اوسنۍ جغرافیه هم ونیسي کله چې امیر عبدالرحمن خان باچا سو امیر عبدالرحمن خان غوښته چې دلته ځینې ترقي کارونه وکړي خلک پر ځان راټول کړي انګریزانو په افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان پر ضد ډېر شورشونه وپارول شمال کې ازبکان وپارول په نورستان او په دې سیمو کې هغه خلک چې د پخوا د کافرستان په نامه یادېدل دا قومونه وپارول د پر ضد باندې په مرکز کې هزارګان وپارول چې نور دغه ونه مني د حاکمیت ونه مني په دغه وخت کې چې د غوښته د انګریزانو سره مقابله وکړي پر هرات باندې ایرانیانو یرغلونه کول چې دا سیمه د ځان کې نو په دغه وخت کې عبدالرحمن خان فکر وکړي چې زه بله چاره نه لرم چې زه د انګریز سره جوړ نه سم بیا د داخلي شورشونه ختم نه کړم زه ځکه د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې بنسټ ایښودونکی عبدالرحمن خان بولم په دې خاطر چې عبدالرحمن خان دغه جغرافیه په وجود راوړې ده بیا ساتنه په ډېره مهارت کړې ده نو د ده په باره کې به زه اوس نورې خبرې وکړم دوستانو کله چې امیر عبدالرحمن خان دا حالت ولیدی پوه سو چې افغانستان مې د لاسه وځي نو بیا د انګریز هیات ورته راواستوي چې موږ تاسو سره غواړو چې یو متارکه وکړو سوله وکړو او موږ تاسو د مسؤلیت ساحې معلومې سي امیر عبدالرحمن خان بالکل د دې خبره ومنله حتی خپل خارجي سیاست تر دغه وخته چې امان الله خان راتلی په هغه کې کومه برخه نه اخیستله چې انګریزانو چې هغه واک سپارلی و د انګریزانو سره یې جوړه وکړل چې دغه د مسؤلیت ساحه به موږ معلومه کړو د ډیورن په نامه چې دوی معاهده لري ګرچې پر دې هېڅ امضا نه ده سوې د هغې امضا په باره کې هم بیا زه راځم یو څه درته وایم چې امضا نه ده سوې خو ده ورسره منلې ده نو په دا وخت کې انګریزانو ورته وویل چې زموږ مخالف بس ستا خواته که در واوښتي تاسې بیا نه پرېږدئ که ستاسې مخالف زموږ خواته در واوښتي موږ یې نه پرېږدو په دې باندې دغه موافقه ورسره وکړل بیا انګریزانو د دې د معاهدې د لاسلیک لپاره دغه څخه غوښتنه وکړله چې دا معاهده راسره لاسلیک کړي څرګند صاحب دغسې د خبره بلکل زه په دغه پسې راځم چې د تجزیې مخې څنګه ونیول د څنګه ځان د انګریزانو څخه بېغمه کړي بیا کوم ترقیاتي کارونه په افغانستان کې وکړل دوستانو د چې کله د انګریزانو سره خپله د سولې تړون وکړي بیا هغه د لاسلیک غوښتنه ځینې وکړه نو په دغه وخت کې انګریزان دا اوسنی ارګ چې پاتې دی د امیر عبدالرحمن خان جوړ کړي دا اوسنی ارګ چې موږ پکښې کړي دا چې اوس فلم په کابل کې دی د دغه در مخه زموږ پایتخت د کابل بالاحصار و چې بالاحصار هم ډېر تاریخي ځای دی ډېر غټه ساحه هم ده زموږ په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان انګریزان راوستله بیا د پښتنو قومونو مشران راوغوښتله دغه وخت پښتانه وه چې هرې به لنګوټې ته مول ورکړی و غټه شمله به یې ورکړې وه لوی د خاصې 14 ګزه لنګوټې به یې تړلې وې پخوانۍ هرې به د نسوارو کډو د لنګوټې په مول کې والی و نو هغه راوغوښتله پارک کې چې پارک کې هغه ورېښمینې غالۍ موارې وې نو بیا امیر عبدالرحمن خان ورته وویل چې دغه انګریزان زما څخه غواړي چې زه پر دغه معاهده باندې د دوی سره لاسلیک وکړم او دغه خاوره چې دا اوس فعلا موږ دغه په حیث ورسره منلې ده د مسؤلیت د سایې په حیث پر دغه باندې زما سره لاسلیک وکړي نو بیا هغه انګریزانو په جواب کې د پښتنو چې دا واک ورکړي په دې خاطر امیر عبدالرحمن خان د دې خبرې د انګریزانو څخه ځان هم خلاصوي نو بیا هغه پښتنو هغه کډو بیا د لنګوټې د وله راوکښي بیا به نسوار وکړل بیا به د امیر عبدالرحمن خان او د انګریزانو مخ ته پر دغه غالۍ توکله هغه چې انګریزانو دې ته وکتل چې دا داسې سرناخلاصه خلک دي یا داسې سرټمبه خلک دي د دې سره خو بیا دغه نه کېږي نو بیا امیر عبدالرحمن خان ورته وویل که زه ستاسې سره دغه لاسلیک کړم شاید دغه زما نور دغه بقام دلته نه یعنې زه نور دلته پاته نه سم په دې خاطر لاسلیک نه سم کولی د مسؤلیت ساحه معلومه ده چې دغه اوسنۍ د ډیورنډ کرښه ده
یو بله معاهده خو هم سوې وه د امیر محمد یعقوب خان په مشرۍ چې هغه د ګندمک معاهده وه. د ګندمک په معاهده کې بیا دغه خاوره چې دغه په لاس کې ده دا اوس فعلا پاکستان پر جوړ دی، دا د پښتنو خاوره دا په هغه وخت کې زموږ 6 لکه مالیه کېدله، یعنې دا چې دا مالیه راتلله په کابل کې تحویلېدل، په کندهار کې تحویلېدل. دا تر دغه وخته پورې دغه 6 لکه مالیه د هغو خوا څخه ورکول کېدله تر څو چې انګرېز دلې و، او په مقابل کې انګرېزانو د اجارې په طور 12 لکه نور ورکولې چې ټول 18 لکه کالدار رسېد هغه وخت. یا رسېکه چې هغه وخت چلېدل د انګرېزانو شاید کالدار به نه و بل شی به و. نو په دغه وخت کې دا کله تاسې خبرې واورئ د پښتنو سیاسي مشران وایي تاسې موږ په 18 لکه خرڅ کړو، یعنې هغه اوس هم ورته د پیغور راکوي چې تاسې په 18 لکه خرڅ کړو. حال دا چې موږ دوی په 18 لکه خرڅ نه کړله، موږ د افغانستان ساتنه په دغه وخت کې وکړه. که دغه وخت امیر الرحمن خان د خپله قهرماني نه وای کړې، د انګرېز سره دغه متارکه نه وای کړې او انګرېزان یې د خپل خلاص نه وای خطا کړی، نو بیا تر اوسه پورې دغه اوسنی افغانستان هم د لاسه وتلی په 3 حصو به ویشېدلی وای. دوستانو دلته د څرګند صاحب خبره وکړه، زه به د خپل بیان ته دوام وکړم، بیا داسې بیان راسره تسلسل غلط نشي. دوستانو د امیر عبدالرحمن خان چې د هغو څخه بېغمه سو په افغانستان کې اول هغه شورشونه چې د ده وه دا خو مې درته وویل چې د افغانستان خارجي سیاست هم د انګرېزانو په لاس کې وه. د خارجي سیاست په باره کې افغانانو واک نه درلودی چې په هغه باره کې دوی خپله پرېکړه وکړي. دا تر دغه وخته چې تر څو امان الله خان د انګرېزانو څخه بیا ازادي اخیستله. د چې کله د هغو څخه بېغمه سو، اول هغه د نورستان خلک چې د شورش کړی و د ازادۍ غږ یې پورته کړی و، خو هغه باندې حملې وکړلې په ډېره بېرحمۍ سره. هغه چا په لاس ورتللی یا دغه کول ټوله یې مړه کړل. چا پاته و هغو خپل اسلام هم قبول کړي، د امیر عبدالرحمن خان واکمني هم ومنل، نور د خپله دغه څخه پر شا سوله. په شمال کې ازبکان چې د هغو تعداد ډېر لږ و ډېر کم و، هغه شورش دومره قوي هم نه و، هغه یې پسې سرکوبه کوي، د هغو کار یې ورخلاص کوي، افغانستان د حکومت پرې وتړل، د افغانستان حکومت چې تابع کړي. تر ټولو چې دغه ته ډېر دردمن د هرات واقع هم د انګرېزانو دونې نه وه، د هرات د ایرانیانو د هغو مخې هم ډېر ژر ونیول. ایرانیانو بیا جرأت ونه کړي چې پر هرات باندې حمله وکړي یا دغه سیمه د ځان وبولي. خو ډېر تر ټولو چې بد شورش و هغه په مرکز کې د اهل تشیع هزارګانو د خوا څخه و چې هغه ډېر دې ته جدي وه. هغو غوښتله چې بس افغانستان د ځان کې افغانستان ځان ته د جلا هزارستان په نامه جوړ کړي، د اوسني افغانستان ځان جلا کړي. امیر عبدالرحمن خان کوښښ وکړي چې د هزارو تعداد هم ډېر و، بیا د افغانستان په مرکز کې هم اوسېدل چې د دوی سره د یو سولې لارې د جوړې د لارې یا د یو ښې لارې موافقې ته ورسېږي. نو بیا په دغه وخت کې د انګرېزانو مشر چې په روزګان کې اوسېدی، د اوسنی روزګان چې د چرنکوټ مرکز دی، نو هغه عزت الله په نامه یو څوک فکر کوم خدای جوړ کړي چې دا نوم یې غلط نه یاد کړی. نو د عزت الله بوتلي کابل ته مېلمه یې کوي، یوه میاشت یې پارک کې هغه ته ډېر ښه اعزاز هم ورکوي، ډېر یې ښه ونازوي، هلته د ځان سره کښېنولی و. بیا دته وویله چې افغانستان موږ تاسې د ټولو ګډ کور دی، د دې ساتنه به په ټولو کوو د خارجیانو څخه. زه به ستا سره دومره ښه وکړم چې په ټول هزارجات کې به تا د هزارجات مسؤل وټاکم، او هر څه چې ما په هزارجات کې کول هغه به ستا په صلاح او مشوره کوم. یعنې هېڅکله به زه داسې کار نه کوم په هزارجات کې چې هغه دې ستا د مشورې خلاف یې ستا بې مشورې کېږي. نو ته د افغانستان څخه دغه د جدایي و د هزارستان نارې پرېږده، موږ تاسې به ټوله په دا یوه واحد افغانستان کې ژوند کوو. نو کله چې دی په هغه وخت کې میلمه کې هغه میلمستیا یې ورکړه، بیا چې کله راتلی ډېر سوغاتونه یې ورکړل، ډېر اجناس یې ورکړل، څو د ده قافله و د ده اوښانو د ده دغه چې خپل در وطنه تلل، ډېر ښه په ټولو شیانو بار په ټولو توپو ونازوي. د چې کله رالی خپل وطن ته رالی، روزګان ته رالی، نو بیا د خپل قوم راټول کړي چې زه امیر میلمه کړی وم او امیر ما ته غوښتله چې در خپل ازادي چیرسم یا خپل مملکت د خپل د جلا مملکت چې هغه د هزارستان په نامه دی در هغه چیرسم. زه به هېڅکله دا کار ونه کړم، زه اوس هم افغانستان غواړم، زه د افغانستان
دغه نوم نه منم، زه خپل وزارستان غواړم، وزارستان کې به خپل هزاره وروڼه موږ اوسېږو، هېڅکله به زه د دې حاکمیت ونه منم. نو بیا چې دا هلته امیر ته ورورسېدی، امیر پوه شو چې دا خلک په سمه نه پوهېږي، یا دا مشر ډېر مرتجع مشر و او د انګریزانو په تحریک و، د فکر کوي چې انګریزان به زما هغسې ملاتړ وکړي لکه پخوا چې دی تحریک کړی و. ګرچې د انګریزانو کوي که دغه سره د موافقه نه وای سوې د امیر عبدالرحمن خان سره. شاید دغه شورشونه چې ما یاد کړه په ټولو کې امیر عبدالرحمن خان پاته راغلی وای، دا ټولې منطقې د لاسه ورکړې وای. حتی د ده په مقابل کې خپل مامزي د ده د کور خلک لکه سرچپ نور محمد خان چې په ارغسان کې نور دغسې مشران، دا ټول د ده پر ضد ولاړ وه، هغه د حاکمیت نه مني. نو بیا هغه هم ډېر فراره کړه، هغه هم ټوله یې مړه کړه، یې فراره کړه د وطنه، د خپل مامزي مشران چې دوی په دې پوهېدی چې زما په مقابل کې دي، هغه هم ټوله مړه کړه. نو هغه و چې بیا نو د عزت الله خان چې د هزاره مشر و پر هغه باندې حمله وکړل. دغه د روزګان 5-6 ولسوالۍ چې د خاص روزګان څخه بیا راځه چوره د شهید اساس دی و ډېرې ولسوالۍ چې زما د ټول نومونه هم نه جزده دا ساحې ده د اوسنۍ روزګان ساحه چې در چورې پورې د دغه پورې د هغه غرو پورې چې اخري دغه ده دا ساحه ټوله دغه 6 ولسوالۍ څخه هزارګان وشړل چې په لاس ورله ډېر ظلمونه هم دي او سره اوس ظلم خو نو خیر خو چې څوک تا ته هغې د هغې په مقابل کې نو بیا هر څه روان دي. نو دا ټول د دې څه وشړل، نه یوازې د روزګان هزارګان، په دغه وخت کې موږ په ډېرو سیمو کې هزارګان درلودل راسره ول، حتی په لوګر کې، حتی دغه د کابل په پغمان کې دا ټول هزارګان د دغه عزت الله خان په سر صدمه ولیدل، ټول ډېر ټینګ وټکول شو، دغه ساوه څخه فرار شول. دغه مرکزي افغانستان چې اوس دوی په دغو کې اوسېږي چې دغه وخت تش تور ولاړ و، هېڅ چا دلته نه ژوند کولی سوی، نه ابادي وه. نو دوی به دغه ځای ته راپرار شول، دغه د مرکزي غرو کې د افغانستان ژوند اختیار کړي چې هلته د ژوند کولو هېڅ زمینه پخوا نه وه برابره. بیا دوی په خپل زیار و زحمت سره هلته ځان دپاره غارونه وکښل، په دغه غونډیانو کې کښت کرونده یې شروع کړل، بیا نو د منچکې سره آباد کړي، د اوسنۍ چې دی پراته دي دا دغه د غور لارو سره جنګر څخه رانیسه، بیا د سمنګان د رئیسوپه پورې، بیا د بامیانو ولایت د دایکنډي څه سیمې پکښې کې. نو دغه سیمه کې بیا دوی آباد شول چې تر اوسه پر هغه ځای باندې پاتې دي. نو بیا پر هغه ټولو خبرو سربیره د امیر عبدالرحمن خان واکمني مو منل، د هغه جلب یې مو منئ، او هغه سیمې چې جغرافیه وې هغه هم د لاسه ورکړلې چې بیا امیر عبدالرحمن خان په دغه سیمو کې اکثریت د پښتنو نور قومونه مشته کړه چې ډېر یې څکزي و نورزي په دغه سیمو کې مشته کړل د روزګان په دغه ساحو کې. دوستانو د امیر عبدالرحمن خان چې کله د داخلي شورشو څخه بېغمه شو، امیر عبدالرحمن خان ډېر مترکز سړی و، دغه اوسنۍ جغرافیه کې چې څه موږ لاسته راوړو، ما تاسو ته وویل چې د ارګ په شمول چې دا اوس زموږ په لاس کې دی، د دغه شمول په جوړېدو دا ټوله د امیر عبدالرحمن خان لاسته راوړنې دي. حتی د ده وروسته چې بیا کله دی وفات شو، د ده زوی امیر حبیب الله خان د پغمان څخه د اوبو نل چې تقریبا دا 20 کیلومتره کېدل ساحه وه، دغه پغمان د درې څخه بیا تر ارګه پورې د اوبو نل هم بیا راوستی، په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان راوستی. نو دا زموږ اوسنۍ جغرافیه کې چې څه مترکي کارونه سوي دي عبدالرحمن خان د لاس میراث دی. امیر عبدالرحمن خان په دغه وخت کې د لوی لارې د هرات څخه تر سپین بولدکه پورې، د کابل څخه تر کندهار پورې، د کابل څخه تر مزار پورې، د مزار څخه د تورخم تر جلال آباد پورې ټولې لارې ورغولې. په ټولو لارو کې دا غټ کلاګانې جوړې کړلې چې اوس هم ځینې نمونې پاتې دي، خو کاشکې موږ خپلې کلاګانې ساتلې وای، دا به زموږ لپاره یو ډېر غټ ویاړ وای. او پر دا ټولو لارو به پخو لارو باندې مندونه او پلچکان جوړ کړل. په هغه وخت کې د ځینو ځایو باندې نمونې تر اوسه هم شته چې په پخو خوشته هغه مندونه پوښلي دي، دا لارې یې ورغولې. او په د اره رباط کې چې دا تقریبا پر 15-20 کیلومتره باندې یو رباط جوړ دی، رباطونه یې ورته ویل دا لارې چې مثلا کابل و کندهار 40 رباط دی، هرات و کندهار 16 رباط دی، کندهار و بولدک 6 رباط دی. پر هر رباط باندې یوه کلا جوړه کړله. پر دغه کلاګانو کې پر هغه سربیره چې ټول دولتي امکانات و، د دې امنیت و، په هغه ځای کې به د دوی د حیوانانو لپاره خوراکي موجود وي، د قافلې چې به تللې، او د ډاک سیستم یې فعاله کړي. د ډاک سیستم په دغه وخت کې موږ نه درلودی. موږ په کندهار په هرات بازار کې د یو ډاګانو کورنۍ درلوده چې دا ډېره مترقي کورنۍ وه، ډېره روشنفکره کورنۍ وه. دا مسؤلیت چې د دغو د نیکهګانو په لاس ورکړي. نو دوی به دا ډاګ چې به د کابل څخه
یو فرمان جاری سو د ډاک په ذریعه د یوې کلا در بلې کلا پورې چې په هر ځای کې ډاګي ناست و د هغه سره به آس موجود و تر بلې کلا پورې د 20 کیلومتره د په یوه ساعت رسوي. داسې وخت راغلی چې دغه امر د ډاک تر هرات او تر کابله په هغه وخت کې هېڅ امکانات تلیفوني نه وو. په 2 شوه ورځ 1.5 شوه ورځ یعنې دغه سیسټم داسې فعاله کوي چې په 1.5 شوه ورځ د کابل مکتوب د امیر عبدالرحمن خان په امضا نوشته تر هرات را رسېدی. یعنې ګرچې اوس دغه امکانات نشته، یعنې په اوس هغه وخت کې د انټرنیټي زمانه کې هم دغسې نشته چې هلته امر رئیس جمهور وکړي هغه دې په کندهار ته په اوتر را رسېږي یا په 10 ورځې را رسېږي. که تاسو د چیر جمهوریت کې زموږ تاسې په یاد نو دا سیسټم دومره فعاله کوي چې دغه د ډاک په ذریعه چې زموږ ټوله مکتوبونه به په دغه رسېدل. دغه کلاګانې چې جوړې کړلې دا کلاګانې اسانه خبره نه وه دوستانو. که تاسو د هرې کلا ته وګورئ چې اوس یې نمونې پاتې دي دا په ډېره دغه نه جوړېدله. اوس چې یو کښنکه پروژه دلته پلې کېږي وایي دا در 3 کالو پورې به وخت نیسي. کښنکه پروژه یو کښنکه سروې د یو بند کېږي 13 میاشتې وخت ورکړي. دا په 13 میاشت کې صرف د سروې کېږي. نو دلته چې دا کلاګانې جوړېدلې د پلساو کلاګانې دا اسانه خبره نه وه. خو دا د امیر عبدالرحمن خان دغه بیا ټولې لویې لارې دغه چې ما درته ذکر کړلې دا در مزار څخه در کابل در کندهار در هرات در بولدک در تورخم دا ټولې لویې لارې ورغېدلې. پر دې باندې پلچکان پاخه سول، پلچکان جوړ سول، پلچکان یې پر دغه کړله. امیر عبدالرحمن خان د دغه نور کارو سربیره چې بیا هلته موږ د عربي فابریکې په نامه یو فابریکه درلودله. دا اصلي راوړی امیر شیر علي خان و. د امیر شیر علي خان څخه پاته و. امیر شیر علي خان یو ډېر مترقي سړی و. امیر شیر علي خان په خپل وخت کې د جبل سراج او د کابل پورې د سیمدار تلیفون د امیر اول دوره د امیر شیر علي خان په وخت کې جوړ سو چې موږ تاسې به پخواني تلیفونانو چې په سیم کې به غږ تللی. بیا نو دا شبکه امیر عبدالرحمن خان ډېرو ولایتو ته وغځوله. دا د تلیفون ده دا بیا د ده په وخت کې وغځېدل ټوله. او عربي فابریکه یې دومره فعاله کړل چې په عربي فابریکه کې توجه ورته وکړي چې زموږ هغه ټوله سلاح مهمات او زموږ سکې دغه سکې چې موږ کارولې یا هغه عسکري منشاوې چې د منصبو ته ورکول کېدلې پولیسو عسکر دا ټول بیا په عربي فابریکه کې جوړېدلې. دا نو بیا د امیر عبدالرحمن خان ډېره توجه ورته وکړه. عربي فابریکه یې داسې فعاله کړل چې زموږ دغه وخت توپونه چې په عربي فابریکه کې جوړېدل شاید د سیمې په سطحه د منطقې په سطحه تر ټولو هغه ښه توپونه وو چې دغه د کابل په عربي فابریکه کې جوړېدل. خو تر اوسه هم هغه فابریکه فعاله پاتې ده چې هغه ډېر زاړه ماشینان دي، پخوانۍ ټکنالوژي ده، اوس کار نه ځینې اخیسته کېږي، تر اوسه هم فعاله ده. ما په یاد په اتیر امارت کې له زموږ شناخته و په عربي فابریکه کې ځای و وتاکو دغه د سکو جوړېدل، د شاو جوړېدل، دا زموږ ستاسې پخواني د شاهي دویانو، پنجانو، افغانیانې دا ټول په دغه ځای کې جوړېدلې. حتی دا نوی زوړ توپک پیاوړی په عربي فابریکه کې بیا داسې در جوړ کړي بېرته بیا در نه وکړي. دا کلاشینکوف چې اوس وروړي هلته بیا در جوړوي شیر رنګ کې ټول شیان یې هلته سمیږي. یعنې عربي فابریکه تر اوسه هم هغه ماشینري چې زاړه دي پخواني ټکنالوژي ده خو فعاله ده، تر اوسه هم ولاړه ده، کابل په زړه کې ده چې افغانانو ته نږدې. نو دوستانو امیر عبدالرحمن خان دغه جغرافیه په خپل دغه مهارت وساتل. د دې چې بیا د ټولو څخه بېغمه سو بیا هغه غله چې د افغانستان په هر ځای کې وه، یعنې غله ډېر بیخي ډېر. امیر عبدالرحمن خان د لوی ښارو په چوکو د غله چې بیا هر ځای نیول د افغانستان د لوی ښارو په چوکو هر سهار د 4-5 اعدامه کول، 3-4 په مزار کې، 3-4 په هرات کې، 3-4 په کندهار کې، په کابل کې، په د لوی ښارو کې د غله په عام مزار کې پر هغه چوکو باندې وژل، هلته به زړول، هلته به دغه کول. نو خلک یې دغسې کړل چې ټول خلک یې د امنیت چې دونې 100% کې تامین کړي. افغانستان ترقي مو کړل، زموږ لارې او قافلې یعنې تجارت چې بڼه پر مملکت کې وکړي، تجارت هم دغونې غځېږي. نو دا د امیر عبدالرحمن خان برکت و چې مو تجارت برکت دغه وکړي، ترقي وکړل. هم یې دغه خپله خاوره د انګریزانو سره وساتل، ګرچې په هغه کې د انګریزانو سره موږ بیخي ډېر شیان درلوده په هغه معاهده کې، خو هغه اوس دغه اوسنیو د انګریز پته شونې ګرچې د هغه صلاحیت هم نه لري. هغه معاهده هغه وخت چې انګریز ولاړې لغوه ده. دا شرعاً او قانونا زموږ پښتنو کې هم دا رواج دی که د یو چا سره حتی د مځکې اجاره وکړه چې هغه مړ سو هغه اجاره بیا لغوه ده، د هغه زامن بیا د هغه دعوه نسي کولی. نو څه کوي چې دغه ناجایز اولاد پنجابۍ خو یې بیخي نسي کولی. دا چې موږ کمزوري یو تر اوسه پورې مو وس نه دی پیدا کړی، یا اوسنۍ په د خپله جغرافیه کې موږ د خپلو خلکو څخه محاصره تاسې ولیدل چې په دا 20 کاله موږ په د خپله جغرافیه کې بېرته هغه خلکو چې هغه عبدالرحمن خان ټکولي وه هغه دلته موږ نه منلو، حتی تاجکو نه منلو دلته چې موږ په سیمه کې چې
یعنې موږ نه منلو چې دا د خاورو د پښتانه ده، ولې د افغان په نامه ده، ولې د افغاني، ولې د لوټونو د دوی په نامه چې دا باید واوړي. په دې کې دوی ګر سره یو بیا بیرته دغه افغانان ته چې پای کې ازبکو، تاجکو، د هزارو مشران، البته مشران یې یادوم. په دې قومو کې ډېر ښه خلک شته چې هغه هېڅکله نه د افغانستان بدبختي غواړي نه د ځان نه غواړي. خو دغه مشران چې ما ولیدل په دې کې یو معاملې سړی ونه لیدی، نه په هزارو کې، نه په تاجکو کې، نه په ازبکو کې. ټول به دغه ته وشي بس موږ پښتنو د 300 کاله دوی پر موږ حکومت کړی دی، زموږ حقوق یې خوړل دي. همدا شي دوی په 300 کاله کې دونې شخص ول دونې ښکارونه یې وکړه چې نتیجه د ښکارونه وه. دوستانو دغه مختصر معلومات مې په دغه دوه موضوعاتو کې تاسو ته درکړه. د لایف چې ډېر اوږد سیم بیا خوند نه کوي، نو بیا اورېدل بیا نه کوي، خسته کېږي. نو خدای دې ستاسو د توجه وړ ګرځېدلی بیا کولی شي دوستان خپل نظرونه په کومنټونو کې ورته ولیکي، خپل معلومات ورته ولیکي. زموږ دغه به نور هم بشپړ شي، دغه خبرې چې موږ کړي دي دا به نور هم قوي شي، نور به هم هغه مستند شي. نو خدای مو جوړ لره، ښه وخت، ښه شپه، ښه وخت ولرئ. د خدای په امان، خدای په امان.